سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د پند نه ډک داستان لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. د یو مالدار سړي زنکدن و. خپل زوی یې راوغوښته، ورته یې وصیت وکړ چې زما تر مرګ وروسته به زما زړې جرابې ضرور زما په پښو کوي. کله چې مالدار سړی وفات شو، غسل یې ورکړ، نو زوی یې د خپل پلار وصیت خلکو او د کلي ملا ته بیان کړ. د کلي ملا یې له وصیت پوره کولو څخه انکار وکړ او په کلکه یې منع وکړه چې مړي ته بې له کفنه بل څه نه ور واغوستل کیږي. خو د مړي زوی په دې ټینګار کاوه چې د پلار وصیت یې باید پر ځای شي. په پایله کې د مسلې د حل لپاره د ښار علما راغونډ شول، خو موضوع د حل پر ځای مناقشې ته ولاړه. بحث او مناقشه روانه وه چې ناڅاپه مجلس ته یو سړی راغی. په لاس کې یو کاغذ و چې د یاد مړي له لوري خپل زوی ته داسې وصیت پکې لیکل شوی و: ګرانه زویه، ګورې چې د شتمنۍ، باغ، ځمکې، ښکلي کور، ښایسته موټر، کارخانې او د دې ټولو امکاناتو لرلو سره سره بیا هم اجازه نشته چې یوه جوړه زړې جرابې له ځانه سره یوسم. زما په څیر دی یوه ورځ مرګ دروازې ته راځي. هوښیار اوسه، تا ته به هم د یو کفن څخه پرته له ځان سره د نور څه وړلو اجازه نه وي. نو زیار وباسه تر څو له دغه شتمنۍ څخه چې تا ته یې پرېږدم ګټه پورته کړې او په سمه لاره یې مصرف کړې. د مظلوم او ناچارو سره مرسته وکړې، مسکین او فقیر ته لاس ورکړې، صدقې او خیراتونه وکړې. په ګاونډ کې څوک وږی او لوس در څخه پاتې نشي. تل داسې کارونه کوه چې نورو ته د ګټه ورسیږي او د الله جل جلاله د رضا سبب وګرځي.